بسم الله الرحمن الرحیم. د بفري محلول پی ایچ محاسبه کول یا پی ایچ محاسبه کول د مشترک آیون پشتون کې مثال دی په کتاب کې چې پی ایچ محاسبه کوي که چېرته ایسیډیک ایسیډ تا سره 0.05 مولر رہی او سوډیم اسیټیټ 0.1 مولر رہی نو د دې محلول پی ایچ محاسبه کوي. یو محلول دی چې پای کې 0.05 مولر ایسیډیک اسید دی او 0.1 مولر سوډیم اسیټیټ دی. نو کوم د ایسیډیک اسید چونکه ضعیف تیزاب دی نو بو کې تجزیه کېږي هایدرونیم آین ورکوي او اسیټیټ آین ورکوي. همدارنګه سوډیم اسیټیټ چې دی هغه کوي الکترولیټ دی مالګه ده الوي نو سوډیم آین ورکوي او اسیټیټ آین ورکوي. نو ایسیټیک اسید هم اسیټیټ آین تولیدوي او سوډیم اسیټیټ هم چې دی ایسیټیټ آین تولیدوي. نو په دې دواړو کې مشترک آیون چې دی هغه اسیټیټ آین دی. نو د مشترک آیون له امله د ایسیټیک اسید چې د ایسیټیک اسید چې دی د هغې ډایسوسیشن چې دی د هغه تجزیه کېدل به دا ما سره کمیږي د وجې د اسیټیټ آین د وجې نه. نو د شادلي پرنسپل دا وایي مخکې د ایسیټیک اسید او د اسیټیټ آین ترمنځ ایکولیبریم کله چې اسیټیټ تجزیه شو سوډیم اسیټیټ او اسیټیټ آین جوړ کو چې دا اسیټیټ آین او د اسیټیک اسید اسیټیټ آین دا مشترک آیون دی د دواړو ترمنځ. نو ما سره د اسیټیک اسید آین د تجزیه کېدو له امله اسیټیټ آین چې دی هغه او د سوډیم اسیټیټ آین چې دی هغې کې اسیټیټ آین د اسیټیټ آین غلظت زیات شو. نو ما سره پاس اسیټیک اسید کې ایکولیبریم چې دی اکارډینګ ټو شادلي پرنسپل دا ما سره چپ طرف ته ځي. نو کله چې شادلي پرنسپل دا وایي چې موږ سره تعادل ګډوډ شو نو کوم طرف ته چې زیاتوالی راغلی د هغې مخالف طرف باندې به موږ سره تعامل ځي. نو اسیټیټ آین په ښي طرف ته زیات راغلی جوړ شوی دی نو ما سره تعامل به چپ طرف ته وځي. نو کله چې تعامل چپ طرف ته ځي نو د هایډروجن آین کنسنټریشن چې دی دا ما سره څه کېږي دا ما سره کمیږي. نو کله چې هایډروجن آین کنسنټریشن کم شو نو تیزابیت چې دی ما سره د اسیټیک اسید یا هایډروجن آین غلظت چې د اسیټیک اسید دا ما سره کم شي نو پی ایچ په ما سره زیات شي پی ایچ به څه شي موږ سره زیات شي. نو که اوس موږ راشو اسیټیک اسید چې دی هغه اوبو کې تجزیه کېږي او موږ ته هایډرونیم آین راکوي او اسیټیټ آین راکوي. نو انیشیل کنسنټریشن د اسیټیک اسید 0.05 مولر او د اسیټیټ آین 0.1 مولر ځکه مالګه مکمل تجزیه شوې نو د هغې غلظت مخکې نه 0.1 مولر دی. کله چې موږ سره ایکس د اسیټیک اسید تجزیه شو ایکس ما سره هایډرونیم آین جوړ شو نو اسیټیټ آین به 0.1 خو مخکې نو ایکس په نورم تولید شي. نو په ایکولیبریم کې به ما سره هغه اسیټیک اسید چې نه تجزیه شوی هغه 0.05 منفي ایکس به شي او کوم چې ما سره هایډرونیم آین دی په ایکولیبریم کې دا به ایکس او اسیټیټ آین به شي 0.1 مخکې نو او ایکس د اسیټیک اسید تجزیه کېدو د وجې نه ما سره په لاس راغلی دی. نو په دې حالت کې هایډرونیم آین او اسیټیټ آین مساوي نه دي نه هایډرونیم آین او اسیټیټ آین مساوي نه دي. ځینې محصلین داسې فکر کوي چې هر وخت په نومیریټر کې صورت کې ایکس مربع راځي او دا هر وخت نه وي صحیح ده. نو ما سره هایډرونیم آین اسیټیټ آین چې دا مساوي نه دی ځکه چې ما سره اضافه سوډیم اسیټیټ دی کې اچول شوی دی 0.1 مولر د وجې نه هایډرونیم آین کنسنټریشن او اسیټیټ آین کنسنټریشن دا یو شان نه دی او اسیټیک اسید د دې مشترک آیون د وجې نه د اسیټیټ آین د وجې نه به اسیټیک اسید تجزیه کېدل چې دی ډایسوسیشن چې دی دا به موږ سره کمي هایډروجن آین کنسنټریشن به کمي او پیچ به موږ سره څه راځي لوړ راځي په نسبت د اسیټیک اسید چې هغه ځان له حل شوی وي. نو اسیټیک اسید خو چونکې سوډیم اسیټیټ په شتون کې حل شوی دی نو اوس په پیچ ما سره د اسیټیک اسید چې دا موږ سره څه راځي زیات راځي. نو موږ څه کوو چې اپروکسیمیشن کوو کوادریټ اکویشن له مخې دا کولی شي سکسیسفل اپروکسیمیشن میتود له مخې دا حلولی شي. موږ اپروکسیمیشن کوو نو کا موږ سره مساوي کېږي ایکس 0.1 ایکس ضرب 0.1 جمع ایکس ډیوایډ بای 0.1 منفي ایکس.
نو اسیټیک اسید چې دی موږ سره 0.05 او -6 دی x هغه دی چې موږ سره هایدروجن تجزیه شوی دی یا څومره چې دا تجزیه شوی دی اسیټیک اسید څومره تجزیه شوی نو چونکې سوډیم اسیټیټ هم شتون لري او اسیټیک اسید خپل هم ضعیف تیزاب دی نو موږ یو چې دومره ډېر به کم تجزیه شوی وي نو موږ 0.05 منفي x دا تقریبي ډول ونیو د 0.05 مولر سره او اسیټیټ آین موږ یو د 0.1 په مقابل کې به هغه اسیټیټ چې کوم د اسیټیک اسید په نتیجه کې تجزیه راغلی دی او موږ سره کمی نو 0.1 چې دی 0.1 چې دی نو 0.1 منفي x چې دی موږ سره دا موږ سره چې دی دا انتهایی موږ سره چې دی دا موږ سره کم دی نو 0.1 منفي x دا موږ تقریبي ونیو د چا سره د 0.1 سره نو کای قیمت به موږ سره x موږ سره H3O آین دی چې دی x دلته چې دی H3O آین دی دلته H3O آین 0.1 divided by 0.05 کای موږ سره 1.3 دی کو دا موږ x د لپاره حل کو دا معادله نو x به موږ سره مساوي شي 9000 او بیا دا ته pH منفي لاګ 9000 شپږ واچو نه pH ما سره راغی 15.05 کله چې موږ سره سوډیم اسیټیټ نو او اسیټیک اسید 0.05 نو په تیرو مثالونو کې تاسو ګورئ په هغه وخت کې pH د 3.02 pH موږ سره څومره راغلی و 3.02 چې د څه راغلی و pH راغلی نو دا 0.05 مولر اسیټیک اسید دی او دا هغه pH دی وخت چې راغلی 3.02 راغلی 0.05 مولر اوس چونکې سوډیم اسیټیټ سره 0.1 مولر اچولی دی نو pH موږ سره 15.05 راغلی د سوډیم اسیټ د کامن آیون په شتون کې د اسیټیک اسید pH دی لوړ شو ځکه موږ سره تجزیه شوی نه دی موږ سره تجزیه شوی نه دی نو دې وجې نه د کامن آیون د شتون له امله اسیټیک اسید تجزیه شوی نه دی هایدروجن آیون شته نه دی دومره نو pH ما سره 15.05 راغلی دا خو موږ اپروکسیمیشن میتود نه موږ وکړه او ICE میتود نه اصل کې موږ استفاده وکړه تشي نه ICE میتود څخه موږ استفاده وکړه موږ د pH محاسبه اوس یو بل طریقه هم ده چې موږ کولی شو چې موږ دا محاسبه کو چې هغه هینډرسن هزلباخ ایکویشن دی هزلباخ ایکویشن دی نو موږ سره دا ایکولیبریم کانسټنټ وکړه H3O پازیټیو اسیټیټ آین او اسیټیک اسید ځکه چې اسیټیک اسید کې تجزیه شي کنه دا اسیټیک اسید دی او دا موږ وګورو کې مثلا زه دا تجزیه کما وګورو کې تجزیه شي نو ما سره هایدرونیم آین راکې او پلس اسیټیټ آین راکې نو کو دې لپاره ایکولیبریم تعادل ثابت زولي کما نو کای به موږ سره مساوي شي اسیټیټ آین H3O divided by HOAC کدی کې دا هایدرونیم آین ز چپ طرف ته پرېږدم نو ما سره به کا هایدرونیم آین به مساوي شي کا ضرب اسیټیک اسید به دې خواته راشي او دا به لاندې لاړ شي نو اسیټیک اسید divided by اسیټیټ آین نو زه اخلم لاګ دواړو خوا باندې نو لاګ هایدرونیم آین مساوي کېږي لاګ کا اسیټیک اسید غلظت تقسیم پر اسیټیټ آین بیا موږ سره لاګ ورضرب کا لاګ کا پلس لاګ اسیټیک اسید غلظت تقسیم اسیټیټ آین غلظت او بیا ټول معادلې له ضرب ورکړه په منفي یو کې نو دلته به منفي لاګ هایدرونیم آین کنسنټریشن شي منفي لاګ کا بشي او دا به منفي لاګ نو ټول سره منفي راغی نو منفي لاګ هایدرونیم آین کنسنټریشن د pH مساوي دی منفي لاګ کا پی فنکشن دی کنه پی کا مساوي دی او منفي لاګ اسیټیک اسید divided by اسیټیټ غلظت دی نو دې نه دا معلومیږي د معادلې د هینډرسن هزلباخ ایکویشن دا معلومیږي چې pH دی is a function of p کا ا یعنی pH موږ سره p کا پورې تړاو لري د تیزابو همدارنګه pH دی دا فنکشن دی تابع دی چې د تناسب د تیزابو او دغه د مالګي یا دغه کانجوګیټ بیس
د هغې د تناسب چې ما سره په محلول کې چې د تیزاب او د هغه کانجوګیټ بیس څومره دی د هغه مالګه څومره ده نو د دې نسبت د غلظتونو نسبت همدارنګه د پی کای سره تړاو لري. بل دا چې اسیډیک اسید او اسیټیټ آین چې موږ سره په یو محلول کې شتون لري که اسیډیک اسید دی او که اسیټیټ آین دی په یو محلول کې شتون لري نو حجم چې دی دا موږ سره یو بل شی کوي د یو بل کینسلوي موږ سره صحیح ده. نو موږ ملي مول ډایرکټ اخیستی شو چې کولی شو ملي مول چې دی یا مولر کنسنټریشن چې دا موږ سره سیم راځي. نو په هینډرسن هزلباخ ایکویشن کې ملي مول او مولرټي دا سیم ده ځکه چې موږ سره حجم چې دی یو بل سره د مالګې حجم او همدارنګې دواړه په یو محلول کې دي نو مالګه کې چې کوم حجم راځي او تیزابو کې لاندې چې کوم حجم راځي ملي مول تقسیم پر حجم ملي مول د مالګې تقسیم پر حجم ملي مول د تیزابو تقسیم پر حجم نو دواړه حجم یو بل سره کینسلیږي نو تناسب د ملي مول دا هماغه شان دی لکه څنګه چې مولر غلظت دی. نو پیک دلته خو موږ منفي نښه استعمال کړې که پیک رمی صحیح ده دلته منفي ده دا منفي نښه ده. نو دا موږ مثبت ته مړولی شو او پی کای مساوي کېږي لاګ نو بره هلته تیزاب بره دی نو دلته مالګه چې بره شو تیزاب لاندې شو نو ویک بیس بی اوس که مثلا دا خو موږ د پی ایچ د ضعیف تیزاب او د هغه مالګو دپاره ولیکله همدارنګه چې قلوي ده بي قلوي ده لکه امونیم هایدروکساید دی او د هغه کانجوګیټ اسید هغې کې دی ده بي قلوي ده بخیر امونیم هایدروکساید یا امونیا ده مثلا موږ یو محلول جوړ کړی د امونیا او د امونیم هایدروکساید یا د امونیم کلوراید یا د امونیم هایدروکساید او د امونیم کلوراید موږ محلول جوړ کړی دی صحیح ده دې دواړو موږ محلول جوړ کړی دی. نو ویک بیس د امونیا ده نو هغې دپاره موږ هینډرسن هزلباخ ایکویشن څنګه لیکلی شو نو بیا پی او ایچ سره مساوي شي پی کا بي لاګ بي ایچ پلس ډیوایډ بای بي صحیح ده. نو دا موږ سره کانجوګیټ اسید دی یا سالټ ډیوایډ بای اسید شو بي ایچ موږ سره سالټ شو ډیوایډ بای بي ایچ موږ سره څه شو سالټ شو بي موږ سره بیس شو نو دا داسې لیکلی شو چې بي دا موږ سره یا سالټ دی صحیح ده ډیوایډ بای بیس کنسنټریشن. نو دې مثال کې موږ واخلو نو دلته موږ سره سالټ امونیم کلوراید دی او بیس موږ سره امونیم هایدروکساید یا امونیا ده. همدارنګه پی ایچ موږ سره مساوي کېږي لکه پاس موږ سره پی ایچ مساوي کېږي پی کا لاګ سالټ ډیوایډ بای اسید همدارنګه داسې هم لیکلی شي چې پی ایچ مساوي کېږي پی کا پی ایچ موږ سره مساوي کېږي پی کا لاګ کانجوګیټ بیس ډیوایډ بای اسید نو مختلف شکلونو کې دي لیکلی شي. همدارنګه پی او ایچ موږ سره لیکلی شي پی کا بي پلس لاګ سالټ ډیوایډ بای بیس همداسې لیکلی شي چې پی او ایچ موږ سره مساوي کېږي پی کا بي لاګ کانجوګیټ اسید ډیوایډ بای بیس نو دا مختلف صورتونه چې دي دا لیکلی شي. همدارنګه پی ایچ موږ سره مساوي کېږي پی کا لاګ اسیټیټ آین ډیوایډ بای اسیټیک اسید. موږ راځو هماغه خپل سوال ته چې خپل سوال موږ د ما څنګه یو خو موږ آی سی میتود باندې دا سوال حل کړو او پی ایچ د اسیټیک اسید موږ پیدا کړو. اوس هینډرسن هزلباخ ایکویشن کې چونکې دا بالکل بپر سالوشن دی نو بپر دپاره دا فارموله ده پی ایچ مساوي کېږي پی کا ا پلس لاګ اسیټیټ آین غلظت ډیوایډ بای اسیټیک اسید آین غلظت نو منفي لاګ پی کا ای داسې لیکلی شي منفي لاګ کا ا پلس لاګ او د اسیټیټ آین غلظت 0.1 دی او اسیټیک اسید آین غلظت 0.05 دی دا په سوال کې راکړل شوي دي په اول سر کې موږ ته دا راکړل شوي چې اسیټیټ آین غلظت چې دی 0.1 دی اوکې اسیټیټ آین غلظت 0.1 دی او د اسیټیک اسید آین غلظت 0.05 مولر دی. نو دغه قیمتونه واچي نو منفي لاګ کا قیمت چې 1.3 راکړی دی او دا کوم حل کو نو دین هم پی ایچ موږ سره راځي تقریبا 15.05 نو کې نو موږ بفر سالوشن پی ایچ موږ کولای شو چې آی سی میتود نم استفاده وکړو کولای شو چې موږ هینډرسن هزلباخ ایکویشن نه
هم استفاده کولی شو موږ پیچ راایستلی شو. اسانه خو هندرسن هزلباخ ایکویشن دی لنډ قیمتونه واچه راوځي خو کنسپچوال چې دی چې پوهه سړی لاسته راوړي هغه د ICE میتود